د خوست ولایت د حصار تاریخي غونډۍ چې نیمه طبیعي جوړښت لري پکې د ترلاسه شوو اثارو او له چاپېره دیواله یې چې اوس له منځه تللی ښکاري چې زرګونه کاله پخوا ترې د یوې ساتندویه کلا ګټه اخیستل کېده. حصار تاریخي غونډۍ د خوست ولایت لمر ختیځې خواته په 10 کیلومترۍ کې تقریبا موقعیت لري. طبیعي غونډۍ هم ده او په خواوشا کومې برخې چې دي دغه د خلکو لخوا جوړې شوي دي. نو دغه غونډۍ تاریخي قدمت چې ده دغه د خوارزم شاهانو د وخت پورې مربوط زرګونه کاله تاریخي قدمت لري. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ورته د فرهنګ او ګرځندوی امریت د کاري لایحې له مخې کلتوري سفر وکړ ترڅو پکې د خپلسري کیندنو د مخنیوي او د تاریخي ابداتو د ساتنې په اړه عامه پوهاوی وکړي. دا په دې مشهوره ده چې په دې غونډۍ کې یو ډېر څه شته او تر اوسه پورې نه څوک پرېښودل شوي دي چې دوی څه پکې لاسته کړي وي او نه داسې چاته څه په لاس کې ورغلي دي. که یو څه پکې وي هم هغه به ډېر دننه وي او دغه کومه منطقه چې دا د اشنا منظره دا د دې غونډۍ د حصار غونډۍ چاپیریال ده چې د متون په قوم او د منګسو لټکو چولانو مهدي خیلو او د کونډیو پورې دا شنه او صحه ده یو ښایسته منظر ده چې ورکوي. مسؤلین وایي چې د همدې موخې لپاره به یې سږکال دا ډول کلتوري سیاحتي او تاریخي سیمو ته سفرونه زیات وي ترڅو یې د ساتنې لپاره عامه پوهاوی وشي او داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته راجذب شي. مونږ دغه څخه لیدنه وکړله بعضې خبره شکایت تلل چې دغه غونډۍ کې کیندنې کیږي نو البته مونږ څه شی پیدا نه کړل او مونږ د ګرځندوی فرهنګ امریت تل په د هڅه کې دی هیڅ چاته به د اجازه ورنه کړي چې د تاریخي ابدو کې او تاریخي ځایونو کې څوک کیندنه وکړي. د ویلو دا چې حصار تاریخي غونډۍ ته دا کلتوري سفر د خوست له فرهنګي خوړو یا ډنډکي سره یو ځای ترسره شو او دې سفر ته لا فرهنګي بڼه ور وبخله. دا د خوست کلتوري او فرهنګي خواړه دي. خوستیان معززو او درنو مېلمنو ته په خاصو مېلمستیاوو کې ډنډکی ورکوي